ملګرو اولاد وکړه ته روغ او جوړ به وي. زه یم ریحان د ټکنیکل ریحان چینل څخه. ګرانو ملګرو تاسو به نن سبا پر فیسبوک باندې یا همداسې د واتساپ او ګروپونو باندې همدا ډول چاټ لیدلی وي یا داسې نور مختلف چاټ چې یو بل څخه ورسره لیکنې شوي خندونکي وي یا ډېر غمجن چاټ یو بل سره کړی. تاسو به وایئ چې دغه چاټ لکه چې یو بل یا داسې عاشق لري یا داسې کس لري چې مقصد ورسره علاقه لري یعنې میسیجونه سره کوي، خو داسې نه ده ملګرو چې تاسو څنګه فکر کوئ یعنې یو کس یو ځای کې دی لکه دا چې وایي چې زه په د شینوارو په ولسوالۍ کې یم، همدغه وایي چې زه غلط کړی یم یا ورته وایي چې په پوه شوی نه یم تا په مینه باندې تا په هغه چې ته راسره میسیجونه کوې. دغه چاټ چې کېږي دا په خپل منځ کې یعنې په خپله کېږي، ته یې په خپله کولی شي. دې چاټ ته یې کېږي پیک چاټ یعنې جعلي چاټ یعنې دوکهبازه چاټ. دا بل کس سره چاټ نه کوي، دا ته په خپله دا په خپله جوړ کړي دي او ته هم کولی شي چې داخل ته چاټ جوړ کړې. دغه ته بیا پر فیسبوک باندې یعنې دغه خلک عکسونه پر فیسبوک ډېر وایرل کېږي ښه، یا پر فیسبوک یا په واتساپ ګروپونو باندې کېږي. همدغه لیکنه یعنې چې د ده لپاره فلل شوې ده همدغه لیکنه او ته چې ورته لیکنه کوې دا ټوله یوه لیکنه ده، یو رقم ته یې ته کولی شي. لکه دا په واتساپ کې ورسره کړی ده همدا ډول چاټ ته څنګه جوړولی شي. درته ښیم چې دا ډول چاټ ته څنګه جوړولی شي. راځو د موبایل سکرین ته مخکې له دې چې پر ویډیو پیل وکړم راشه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړه، ویډیو ته درسره لایک ورکړه. نو ملګرو هغې لپاره به تاسو همدغه چاټ یعنې همدغه اپلیکیشن به تاسو را ډول نوټ کړئ. دغه به تاسو را ډول نوټ کړئ. تاسو به دا له پلی سټور څخه را ډول نوټ کړئ. ټیکس میسیج کریکټر همدغه یو اپلیکیشن دی چې دا کې تاسو دغه چاټ جوړولی شئ. یعنې هیڅ بل کس یا بلې آی ډۍ ته اړتیا نشته چې ته ورسره میسیج وکړئ چې خالي بعضې دې لپاره وکړئ چې پر فیسبوک یې اپلوډ کړو یا فیسبوک ته دغه سکرین شاټ پورته کړو. نو هغې لپاره ته پر خپله دغه اپلیکیشن را ډول نوټ کړه. نو ملګرو که اپلیکیشن درته نه میلاوېده ما ته کمنټس وکړئ پر همدغه ویډیو باندې، زه درته لینک درلیږم. یا ملګرو تاسو نورې کومې غوښتنې لرئ ما ته په کمنټس کې وایئ چې پر هماغه ویډیو درته راوړم. نو ملګرو دغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. کله مې چې کلیک پرې وکړو نو ملګرو موږ ته به یوه صفحه را خلاصه کړي، یعنې تاسو به چاټ جوړوئ. درته ټول دغه ټیکس میسیج کرکټر درته معرفي کوم. تاسو په خپله کولی شئ چې یو چاټ جوړ کړئ او فیسبوک یې پوسټ کړئ، لایکونه زیات اخلي، وایرل کېږي سخت. نو ملګرو هغې لپاره به تاسو راشئ نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ، دوباره بیا نیکسټ بټن او بیا پر نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ پر اوکې بټن باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. هلته تاسو ته دغه طریقه ټوله ښایي. نو ملګرو هلته به تاسو دغه ځای کې سیټینګ دا اوله دا ویډیو علامه چې تاسو کتلی شئ په ویډیو علامه باندې تاسو کلیک وکړئ، درته ښایي دغه ډول تاسو چاټ کړی دی، خو دلته موږ چاټ نه دی کړی، نه یې راته ښایي. صحیح ده ملګرو. بیا به هغې لپاره راشئ دلته به تاسو خپل یو سمارټ یعنې موبایل هر څه به ورته انتخاب کړئ. کیبورډ لکه دغه علامه باندې تاسو کلیک وکړئ، موبایل اپشن انتخاب کړه او ښه ورباندې کلیک ونه کړئ نه انتخابېده. دا سکرین شاټ لپاره او دا د عکس لپاره صحیح ده چې تاسو ورڅخه عکس واخلئ، خو سکرین شاټ یې ښه دی چې پر خپل موبایل خپل عکس واخلئ. دا بل یو ته راشئ دلته تاسو سیټینګ ورته برابرولی شئ، دلته تاسو ورته عکس ورکولی شئ او دلته ورته تاسو نوم ورکولی شئ. صحیح ده ملګرو. زه ورته عکس نوم نو ملګرو دلته مې دا ډول عکس ورکړو، جی ای آی مې نوم ورته ورکړو. بیا به راشئ پر سیو بټن باندې به کلیک کوئ، هلته هغه نوم ورکړئ چې تاسو ورسره میسیج کوئ. لکه زه ورته ورکوم فرض د مثال ریحان. کله مې چې ریحان ورکړو سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ، دلته به دغه عکس راکړئ یا میسنجر یا د واتساپ چې دغه صفحه د میسنجر یا واتساپ سره یو شانتې شي. صحیح ده. نو اوس دا ځای کې تاسو ډایرکټ میسیج کولی شئ. دلته زه ورته لیکم سلام څنګه یې ګرانه، سلام څنګه یې ګرانه. نه دا ډول میسیج به وکړئ. اوس که چېرې تاسو پر همدغه بټن باندې کلیک وکړئ درته دوه جوابه لیکي، یعنې ته یې ورته سینډ کوې که ریکیور یعنې دی درته را سینډ کوي. خو اول میسیج زه غواړم چې له دې طرفه راته وشي. صحیح ده. نو دلته پر همدغه بټن باندې کلیک کوم، هلته یې راته ولیکل څنګه یې ګرانه. زه ورته لیکم، زه ورته اوس میسیج لیکم ښه، زه ښه یم، ته څنګه یې، یا ورته ګرانې ولیکئ یا ورته ګرانه ولیکئ، یا زه ښه یم ته څنګه یې، بس حلیمه دا ورته ولیکئ. صحیح ده ملګرو. دلته دا بټن باندې بیا کلیک وکړئ، دلته بیا درته وایي یعنې فرض مثال بیا درته وایي چې ته یې ورته لیکې دې طرفه درته راشي که ته یې ورته خوس یې زه ورته لیکم. نو یغه طرفه راته راغی سلام څنګه یې ګرانه، زه ورته لیکم زه ښه یم ته څنګه یې ګرانه. پر همدا ډول نور میسیج کولی شئ. همدغه یې نوم شو یعنې ریحان. تاسو دغه صفحه بیا ورڅخه لږه کرپ کړئ او دا ډول یعنې میسیج وکړئ. تاسو د ویډیو آپشن ته اوس راشئ. کله چې تاسو ویډیو آپشن ته راغلی دلته درته ښایي ښه، دلته درته سکرین شاټونه هر څه درته ښایي، یعنې سلام ګرانه څنګه یې، دلته ورته ولیکئ دلته زه ښه یم ته څنګه یې ګرانه. همدغه شیر کولی شئ چې ما سره یې دا ډول چاټ کړی دی، په ویډیوي شکل تاسو هم شیر کولی شئ. ټیکس ته راشئ،
کله ټیکس ته راغلی هلته دا علامه اوکې کړه یعنې دلته هم ډېر ښایسته ښکاري. سلام څنګه یې ګرانه زه ښه یم ته څنګه یې ګرانه. همدا ډول یو بل میسیج وکړئ لکه ما چې په سکرین شاټ کې یعنې تاسو په سکرین شاټونو کې لیدلي په فیسبوک باندې چې څه ډول کېږي یعنې دغه علامه یې سره راښودلې وي یا ډېر عاشق وي یا پرې ډېر غمجن پوسټونه یعنې میسیجونه یې سره کړي وي. همدا ډول فیک میسیجونه تاسو هم کولی شئ پر همدغه اپلیکیشن باندې. نو ملګرو همدغه ویډیو به د رقم ته نورو ویډیوګانو لپاره زه همدغه چینل باندې اپلوډ کوم. چینل در سره سبسکرایب کړئ. کومه پوښتنه غوښتنه لرئ یا د بله د څه په باره کې ویډیو درته راوړم ماته په کمنټس کې ووایئ. نو ملګرو دغه ویډیو هم در سره نور ملګرو ته شیر کړئ. ښې چارې